السلام علیکم قدرمنو کتونکو سکندر حیات او وسیم سجاد را سره ناست دی او څنګه چې تاسو ته پته ده چې مخکې مونږ سټپې ویلې وې غزلې مې ویلې وې نو تاسو خوښ کړې وې نو په دې وجه باندې نن بیا یو ځل چې دی نو د وسیم سجاد صاحب او د اورېدونکو کتونکو په خوښه باندې یو غزل دی د برق صاحب هغه به چې دی تاسو سره شریکو. ټیک ده که نه؟ بالکل. تب आवाज لگ تیز کې چې زما ټیک ده که نه؟ او اورېدونکو د نور کله په شان درته بیا م وایي چې ویډیو ټیک ده. هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه واغوټی کې، هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه واغوټی کې، پس پر لکې هم خزان دی ویر جړه د پخا دی کې، ہے ویر جړه د پخا دی کې، هر یو ګل د پاڼې پاڼې نشته سایه واغوټی کې. تگی تگی یم چنائی جل میں اخلی چد وینم، جل میں اخلی چد وینم، تگی تگی یم چنائی جل میں اخلی چد وینم، جل میں اخلی چد وینم، آخر صابران وزی پدے تندلے ونے کے، آخر صابران وزی پدے تندلے ونے کے، پس پر لکے ہم خزان دے ویر جڑا د پخا دے کے، ہے ویر جڑا د پخا دے کے، ہر یو گل دے پانے پانے نشتا سایہ واغوٹی کے. دا زما خاوری ری جن پاکستان یاز بین مینا، پاکستان یاز بین مینا، دا زما خاوری ری جون پاکستان یاز بین مینا، پاکستان یاز بین مینا، لکا گل وی چاٹم بلے پارخی ریخی پکڑے کے، لکا گل وی چاٹم بلے پارخی ریخی پکڑے کے، پس پر لکے ہم خزان دے ویر جڑا د پخا دے کے، ہے ویر جڑا د پخا دے کے. چی دی خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې، د یارانو په محفل کې، چې دی خپل زړګي ته ګورم د یارانو په محفل کې، د یارانو په محفل کې، لکه کور د چا کنډر وي په آباد آباد کې، لکه کور د چا کنډر وي په آباد آباد کې، پس پر لکې هم خزان دے ویر جڑا د پخا دے کے، ویر جڑا د پخا دے کے. برکت چی شاعری کړي پدې بے شعور وخت کې، پدې بے شعور وخت کې، برکت چی شاعری کړي پدې بے شعور وخت کې، پدې بے شعور وخت کې، لکه غرونو کې څوک اوري
خپل आवाज په واپس کې لکه ورنو کې سو کاوري خپل आवाज په واپس کې پس پر لیکي هم خزان دے ویر جڑا د پخا دے کی ویر جڑا د پخا دے کی هر یو گل دے پانے پانے نشتا سایہ واغٹے کی پس پر لکے هم خزان دے ویر جڑا د پخا دے کی ویر جڑا د پخا دے کی ډیر زیات مننه کوم په درمنو کتونکو او د افضل خټک صاحب د روایتو تر مخه ډیره مننه کوم چې ډیره غټه قرباني ورکړې نه جوړم اوسه خامخا ویرل کې ډیره مننه کور مو ودان